أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حمد و ثنا د هغه ذات د پاره چې د زړونو د رازونو خبردار دی، او بیا بشمیر درود په کروڑهاو په ارباو بشمیر درود په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې خاتم النبیین دی، خاتم المرسلین دی، او دا غې نه پس به بل پیغمبر ناراضي. او بیا دعا ده چې الله رب العزت دی زموږ چې څومره خواږه کتونکي دي، الله رب العزت دی د ټولو د زړه مرادونه پوره کړي. د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمانان دي او تکلیف کې دي، الله رب العزت دی د هغوی نه تکلیف اوچت کړي. څوک قرضداري الله دی د قرض خلاص کی، څوک بے ګناه بندیان الله د بند خلاص کی، او مریضانو دی الله شفای کامله ورکی. دوستانو نننې عمل چې کوم دی دا ډیر یو ناشنا عمل وظیفه دا، او تهجد په ټیم کې ودا کیږي. شرط دا دی چې لاول با زه چې دومره مهنت کوم تاسو د پاره او راځم او وظایف تاسو د پاره کوم، نو یو خو به د سر نوار تر اخره پورې ویډیو ټوله ګورئ. دویم که زړه مو شو ویډیو م خوښه شوه یو لایک نشان ولا ورکئ، په کمنټ کې بهترین الفاظ سبحان الله ماشاء الله الحمدلله ولیکئ. او زموږ دعا ده چې الله رب العزت دی دا کوم وظایف چې تاسو ته ښایو د دې په برکت باندې، د دې په وسیله باندې ستاسو ټول مشکلات هر حاجتونه دی الله پوره کړي. نننۍ وظیفې نه مخکې به زه یو خبره وکړم، چونکې زه تېر 25 کالونه د عملیاتو تعویضاتو کار کوم. مختلف کارونو والا خلک زنانه نارینه مو سره رابطې کوي. نو مونږه چې کوم وظایف به د خپل چینل باندې ورکو، نو دا تاسو ګورئ د الله د کلام نه وي. یو خبره زما ذهن کې ونی صحیح که چېرته تاسو وایئ چې زه به چاله کار وکړم، زه یا دا وظیفه یا به دا تعویض دا کوم کاغذ چې موږ را بند کړو دا تعویض به کار کوي، نو دا بالکل غلطه خبر ده. یا یو انسان به چاله کار کوي. دا ته مخکې ځکه کوم چې تاسو ته پته ولګېږي اکثر تعویضګرو ځان نه داسې واړه واړه خدایان جوړ کړي، نو هغوی د خلکو ته دا وایي چې مونږ چې کم دی نو ګورئ که تاسو نه کم کار نعوذ بالله من ذلک نعوذ بالله من ذلک کم کار الله پاک نشي کولی، نو ګورئ هغه مونږ کولی شو. چې تاسو ورته رینګ وکړئ نو ته به چې بس بالکل دا بدله زه وکړم، په ګارنټۍ بدله وکړم، منی بیک ګارنټي باندې وکړم، که کار مو نه شو نو پیسې به بېرته درکړم. بیا عقیده د دې خلکو په خپله دومره خرابه ده چې دا سوچ نه کوي چې د دنیا غټ غټ ډاکټران پروفیسران هغه چاله علاج کوي که نه، اپریشن ولا کوي د زړه اپریشن، نو مخکې د هغې د ورثاو نه دستخط والي، او دا دستخط یې داسې والي چې هغوی ته پته وي چې کیدای شي دا مریض زموږ نه به د علاج په دوران کې مړ شي، او چې ته د دنیا کوم ډاکټر لم لاړ شي نو هغه تا ته دا نه وایي چې زه به ستا علاج کوم ته به ټیک شي، هغه وایي انشاءالله کوشش کوم الله به دې ښه کړي. وکیل له کیس ورکړي نو هغه وایي انشاءالله کوشش کوو چې موږ کیس وګټو، خو بیا مو بیلي. نو زما دا یو خبره ذهن کې کېدی که موږ باندې څوک کار کول غواړئ، نو زما په دې عقیده باندې چې زه تاسو له خپل محنت خواري کولی شم، او تاسو که ځان له په خپل محنت خواري وکړو دا وظایف هم په خپله وکړو، نو دې کې شک نشته چې الله رب العزت بس تاسو کار نه کوي، بالکل به کوي. بعضې خلکو سره ټایم نه وي، بعضې خلکو تعلیم نه وي، هغه بېله خبره ده چې موږ باندې خپل خدمت راچوي، نو زمونږ خدمات چې دي نو هغه به هغه خامخا به زمونږ چارجز راکوي چې موږ ټایم ورکوو. اوس دې کې اکثر ځوانان داسې ما باندې کمنټسونه کوي چې ته په خپله څومره پیدا کړې او تا سره څومره، نو دلته چې زه سوال جواب کوم نو چې ورته وایم چې ته راشه وګوره چې زه ما څومره پیدا کړي دي. نو زموږ د پښتنو خو کار هم دا دی. نو نننۍ وظیفه دا د حاجتونو دپاره، د کاروبار دپاره، او دا داسې وظیفه ده چې انشاءالله العزیز که عقیدې سره دې وکړه که نه، نو بیا به ته په دې خپلو سترګو د الله رحمت او د الله د خزانو نه به د دولت باران به د خپلو سترګو باندې به ویني. مسله دا ده چې ما ته د مولانا روم صاحب یو واقعه رایاده شو، د ویډیو 4 منټه 5 منټه برابرېږي، هغه واقعه کوم نو دا چې کوم دی نو بیا به 10-15 منټو ته رسېږي انشاءالله. هغه به ته بله واقعه، هغه داسې وه چې یو واقعه وه چې هغه ورته ویل چې یو کس په یو جنۍ باندې عاشق و، نو هغه ورته ویل چې سودا یې وله ورکړه،
نو دا مکمل واقعه برته بیا کوم خو سودا ورکړ مولانا روم سے ورته فرما چې تا خود سودا ورکړ پیسې دي ته نه غستې نو هغه ورته چې مولانا صاحب په عشق کې حساب کتاب نه وي نو مونږ چې کوم دی د الله رب العزت سره عشق خو دا غنه غوړم او حساب کو تسبیح لاس کې راغی سی به مولانا صاحب وظیفه خو مې 3 ورځې وکړه زما کار ونه شو نو الله رب العزت چې مونږ باندې کوم نعمتونه راوړي کنه د دې مونږ سره الله پاک حساب نه کوي د دې زمکه نه چې دا کم د فروټ په شکل کې کم نعمتونه راکړي وسه پوره چا شمار نکړو دا خوراکونه اولاد کور پیسہ نور سپوږمۍ لکه سوچ کوا چې څومره په دنیا کې سدي دا زمونږ د پاره الله پیدا کړی نو مونږه بیا چې 3 ورځې وای نو بیا مونږ الله پاک ته وایو چې یا الله پاکا دا خو ته ما 3 ورځې یاد کړې دا کار له اوس وکړه کنه وخت می یو آیت کریمه وکړو نو مالا د خندام رااله او هغه آیات ډېر زبردست دی زما ډېر محبت راغی هغه کې الله رب عزت فرمایي وکړه چې زه په خپل بنده باندې انعام وکم کنه نعمت ولور کما نو بیا د شروع کې دای به سیر ته شي بزما ير کی ګور څنګه ناشنا زمونږ خالق دی کدا یو انسان سره مونږ نیکی وکړو کنه په تور انسان مونږ یو منو ورکه کا خدای د کوروان کې د سره ما دا کار کړی دی او چې دا شکل راته ونه خو دا ونه کې الله رب عزت فرمایي چې کلا آیات په مانو سیر شي او وخت می دا یو پوسټ وکړو چې ویزا انعمنا علی الانسان ویزا انعمنا الانسان چې کله مونږ انسان باندې خپل نعمتونه زب داغه باران وکما نو دا چې کم دی بیا دا کناره کش سی بس خاموش شي کار وشي او چې کله تکلیف ورته ورسینو بیا وګدي دعاګانې کوي نو دې کې د الله رب العزت د خپل بندنه سمره لوی ګیله ده چې زما بندا چې کله د ماته حاجت شي نو بیا وګدي سجدې شروع کوي وګدي دعاګانې شروع کوي او چې کله زه به حاجت پوره کوم نو بیا چې کم دی بیا ما هیر کې دا نه چې ما سو خالق او سو مالک شته عبدالرحمن بابا فرمایي کنه خدای حاله سړی ته یاد شي چې دردمن شي مونږ چې کله دردمن شو کنه بیا مونږ سو کوم د ګریوان نه ورسي او پیسې را نه غواړي نو بیا مونږه الله ورته الله دې بندوبست کوي یا الله بیمار شوم یا الله ټیک می کې الله رب عزت با پراحت او په خفګان دوانه کې یادو نو اصل کې دا کم نه عمل چې کم دی بس خبرو کړه مخ کې خبر لاړ شي بل طرف ته زه خو هم ټول مې خبرې کوله خپل تاسو هم د زور نشته دی تاسو وایي چې را به مولانا صاحب قصه بازه د کمل کوي او لند خبرې کوا بس مې ګوره کنه بس ما خدا خپل چینل مې دی خپل مې کیمرا د خپل حساب کتاب مې دی واغه کسان چې څوک ما سره مینه ساتي او داغه سه حاجت ان شاء الله غو د پاره ویډیو دا کم فضل نیم راغلی چا حاجت نه په مخه خ الله مل شو الله په ارزه کې خصاته نن وظیفه چې کوم د سورۃ یاسین عمل دی وظیفه دا او ډیره بهترینه وظیفه ده 3 ورځې عمل دی الله رب العزت باب دې 3 ورځې کې ستا هر قسم مشکلات مالی پیسو ته ضرورت دی کور ته ضرورت دی کاروبار دی نشته اولاد دی څه پریشانی دا دشمن دی لکه څه شي دی خو خبره چې ټوله واوري نو تاسو به دې باندې ورسئ او په دې طریقه به وکړي او دا عمل چې کم دی دا د تهجد په ټیم کې کیږي تهجد ټیم کم یو دی جی دا جی یو ځل چې بوده شي نو بیا به راپاسې که نیمه شپه وخت بهترین ټایم دا دی چې سحر اذان ته نږدې ټایم وي لکه سحر شوی نه اذان نه شوی دا ډېر بهترین ټایم دی او دا نه ټوله شپه فیسبوک کې اخر کې وګورئ چې هلکه هسې نا وخته شو نو بس راځه 2 رکعات تهجد یا 3 رکعات تهجد وکړه او بیا اذان او فرض مونځ پرې دی نه دا به وده کېږي بیا به راپاسېږي الله رب العزت ګوري که نه چې دا د دومره خوب نه انسان په دغه ټایم کې سړی به د خوب کې سم غرق شوی او دا ما ته راپاسېږي او بیا ما ته سوال کوي نو طریقه کار دا دی چې 2 رکعاته تهجد په ټایم کې بعد تهجد نه علاوه 2 رکعاته نفل به وکړي او بیا بس چلو کې چې د هغې نه پس به 3 ځل سورت یاسین چې دا د سورت یاسین ته د قرآن زړه ویلی کېږي دا به 3 ځل ووایي او د هغې نه پس به د خپل مسلې دپاره الله ته سوال وکړي یا الله زما دا مسله ده بس اوس هر سړی د هر چا خپله مسله ده که نه زما چې څومره کتونې کوي که دا ویډیو 500 کسان ګوري که 10,000 کسان یې ګوري که 1,00,000 کسان یې ګوري نو هغوی الله رب عزت ته د خپل حاجت مطابق به سوال کوي او یو خبره به ځان ساتئ چې تاسو که چېرته نن لکه په اوله ورځ باندې په 3 بجې راپاسېدئ نو سبا بیا تاسو کوشش وکړئ چې په ما خپل ټایم راپاسېږئ
سلور رکعت 8 رکعت تهجد کوي دا غي نه پس 2 رکعت نفل کوي صلات حاجت دا غي نه پس 3 ځل سورۃ یاسین دا وای دا غي نه پس الله ته سوال وکړه د الله په خزانو کې اس کمې نشته او الله رب العزت فرمای انا عند ظن عبدي زه د خپل بنده په ګمان کې نو الله رب العزت نه ګمان دې ساته چې زما رب چې کوم دی ډېر مالدار دی د خزانو مالک دی داغه په دربار کې کمې نشته داغه د خزانو کې کمې نشته لکه زمون په خزانو زمون په جيب کې پیسې لګو کمی کنه الله رب العزت سره خود دا ششته نه خود شهنشاه او شهنشاه دی نو الله رب العزت نه دس ګمان ساتي چې زما رب ډیر مالدار دی حاجت پوره کون کې دی اولاد ور کون کې دی کور ور کون کې دی دا مسله به الله زما حل کوي او الله رب العزت په بهترین ماحول خسته ماحول کې الله دا مسله زما حل کا ان شاء الله العزیز درې ورځې ارش په درې ځل سورۃ یاسین چې دی کاروبار دني کاروبار به الله درکې اولاد دني الله به اولاد درکې چا سي دشمنی وا او چې الله د دشمنی ختم کی بزه به تاسو سب په ګوتو باندې شمارم کنه بچ سدي پزړه ارمان یې هغه ورته وای چا سد مینې الکان جنکی خوخي د لپاره نه چې سیارانی کوي د لپاره چې د سما واده می شوی وي جنکی الکان وای چې ځکه به د خالق د سما واده شوی چانه پلار مور ناراضي چانه دوست ناراضي بس خپل حاجت لزر کسان به دا ویډیو ګوري د لزر کسان بعد لزر مسلې خپل مسله الله ته وړاندې کوي هغه د شهنشاه او شهنشاه به ام مسله حل کوي ان شاء الله العزیز بیا با که جون وفا وکړه تاسو په خدمت کې حاضر یم زما دا ویډیو ټول مکمل ګوري نور ملګرو سم شیر کوي داسې اعمال دي چې ان شاء الله العزیز د یوټیوب تاسو لړ پلټ کوي نو داسې اعمال چې کوم د قران مطابق دي دا به تاسو ته نه ملاويږي ان شاء الله بیا به حاضر یم د راځي پوری اجازه غواړم د لوی الله په امان